نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنت تاسو به دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمون وخی مارغان تختیوم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناس یې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنگ ډیر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته او د شا غاړي د غونډکۍ غاړي دشمن راوخي جو حمله ونه کی نو تاسو په دې غونډکۍ ناس یې دین برا کوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې پکې دی یو تن به وته بل بل دای طرف راوته 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنگ 25 کسان د هغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وې د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړې ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغې ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلې دی او ستاسو نه پلان کې وجلې دی او تاسو نه پلان کې وجلې دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوسته او دا شراب یې چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شوه حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافرو په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا تورې به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن درونې سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا راسره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نه هغه تورې او زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت یې راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي وه هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوز شو سورلۍ سیټ ته وتړلې زغرې هم لرې کړلې یعنې اصلحیار سړی سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولوي اوس په غونډکۍ چې نبی علیه السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزېږو او څه وایي نه کوزېږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزېږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزېږم ما ته خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزېږئ زه خو نه کوزېږم هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزېږئ خو تر قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یې جنگ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنگ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو تو مې پکې جوړ شو 40 تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو دغه 10 کسان نهه کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر رضی الله 10 کسان په دغه غونډکۍ پاتې شو او 40 تنه ترې راکوز شو خالد بن ولید رضی الله تعالی خو د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم د ځان سره هغه لښکر روان کړو او راوختل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې یاره بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا 10 تنه یو مونږ به ووجنې شهیدان به کړي ښکته مسلمانان خو ناخبر دي دوی پسې ورکوز شو
دا مسلمانان پسې لومبې ورکوش شو دا لس تنه چې ورکوش شو خو هغوی پاڅون مقابله لږه وکړه خو دغه لس وړه کسان یې شهیدان کړو دغه لس کسان شهیدان شو د مسلمانانو او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پې د حمله وکړه چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو په لاس کې توره نشته نیزه نشته اصغره ایښې ده سورلۍ سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پې حمله راغله چې حمله راغله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته خوا تخته مسلمانان خواره واره شو د نبی علیه صلات وسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې 9 کسان د مهاجر وو او 9 کسان چې دي دا د انصار وو 14 کسان صرف د نبی علیه صلات وسلام سره پاتې شو نور ټول مسلمانان تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیه صلات وسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاه والسلام خواته ولاړو غشه چې براته بو تخپل لاس نیو چې غشه براته بو تخپل لاس نیو حتی در دې پورې ابو طلحه رضی الله تعالی لا شل شو فنبی علیه الصلاه والسلام باندې کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پکې ډایرک ورته خپل سینه خوا کړ په خپل سینه غشه وکړ دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیه السلام مشابه او په شکل صورت کې یو شانو د نبی علیه السلام سره شکل میلاوي د داسي نو چې دا حمله کوله په نبی علیه الصلاه والسلام باندې کنه نو د ورته خپل سینه اخوا کړل مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو بل یو کافرو د هغه نوم عبد الله بن قمیه دو قتل چې نبی علیه الصلاه والسلام سره دوره څوک نشته دی دا یو پهلوان عبد الله بن قمیه د په نبی علیه الصلاه والسلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیه الصلاه والسلام په دې مخ مبارک حمله وکړه کنه نو د دې نبی علیه الصلاه والسلام ته یو پیغور وکړو خذها عن ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار چې په نبی علیه السلام گزار وکړه نبی اسلام د مخ مبارک زخمی کو نبی علیه الصلاه والسلام ورته کې خیره وکړي الله دې برباد کا الله دې تباہ کا د اخیری ورته وکړي په نبی علیه الصلاه والسلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو ما درته وی دا شکل د نبی علیه السلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیه السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله چې دا چیغه د کافر واله کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چیغه واله وی محمد قتل شو نعوذ بالله چې دا چغه واله چې مسلمانانو په غوګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم دا هر صحابي په لاس کې چې تور وزمه کې تورتا وشو د چا سره چې نیزه وزمه کې ته وشتله موږ سره جنگیږو موږ خو د نبی رسول الله لپاره جنگیدو چې هغه نشته نو موږ جنگ سره کوو د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو د نبی رسول الله دا مخکنی غاښونه مبارک هم شهیدان شو د رباوي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبی رسول الله د غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی رسول الله چې کوم ټوپۍ په سر واغه خور د وسپنې ټوپۍ د ګټ په گزار سره د هغې کړۍ د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې نه ننوتې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه وینه بهیده دومره وینه د نبی علیه السلام نه وبهیدله که نه چې نبی علیه السلام بیا داسې قدم نه شو اخیستی نو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره و طلحه رضی الله تعالی عنه هغې ته وایي ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي دې ګټ ته د نبی علیه السلام د اوچتېدو دوه مقصد و یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ دوی چېرته روان دي او دوی مې دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي چېرته لاړو او دویم د خپل ملګري وینم خو نبی علیه السلام دا یې ګټ ته نه شو اوچتېدی که نه نو طلحه رضی الله تعالی ورته داسې ملا ټیټه کړه د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده د هغه په ملا نبی علیه السلام خپه کېښوده دې ګټ ته شو نبی علیه السلام طلحه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی اوجبه ځان له د جنت واجب کو نو ځان له د جنت طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو ستا دپاره جنت او نبی اسلام چې د ګټ ته داسې پورته شو که نه غیر چاپېره یې وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله ای د الله بندګانو چېرته روان یې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله ای د الله بندګانو ما خواته راشئ چې د
صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه نو ټول صحابه کرامو را منډې کړې نبي علیه الصلاة والسلام خواله راغله ټول نبي علیه الصلاة والسلام ته راغونډ شو ګیر چاپېره والا راغله خوا ته راورسېدله په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره څه ملګري دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام قتل شوی دی نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو چې ودرېدو نو اواز یې وکړو وی افی القوم محمد په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی افی القوم محمد په تاسو کې محمد شته نبی علیه السلام یې جواب به نه ورکوئ جواب به ابو سفیان دا اواز درې پیرې وکړو جواب ورته میلاو بیا یې اواز وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه په تاسو کې ابوبکر شته دی درې پیرې دا اواز وکړو نبی علیه السلام یې جواب به نه ورکوئ چې په درېمه پیرې اواز وکړو وی افی القوم ابن الخطاب په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی چې دا اواز یې درې وکړو نبی علیه السلام یې جواب به نه ورکوئ نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي دا درې واړه څه دي محمد ابوبکر عمر دا درې واړه مړه دي ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته عمر رضی الله تعالی ټینګ نشو چې دا اواز یې واورېدو وی ای د الله دشمن دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي اے د الله دشمنه دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي درې واړه ژوندي دي درې واړه ژوندي دي بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی وی صدر توام نه یو بل ته به څه وایو نه خو لږ ما خواله راشه لږ ما خواله عمر رضی الله تعالی له خواله لاړو دا راته ووایه چې نبی علیه السلام ژوندی دی که نه دی ستاسو پیغمبر ژوندی دی که نه دی نو عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل الحمدلله ژوندی دی ژوندی دی وی د عبدالله ابن قمیه نه مې ستا په خوله یقین ډېر دی ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین نو بس دی ژوندی دی بیا او بیا ابو سفیان یو چغه وواله چغه یې وواله وی اغلو حبول اغلو حبول دا حبول د دوی یو بوت و د هغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو نو ابو سفیان آواز وکړي اغلو حبول حبول زنده باد نو نبی علیه السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکړه اوس جواب نو عمر رضی الله تعالی فرمایل دا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکړه نبی علیه السلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلى واجل الله لوی دی الله لوی دی دی وی اغلو حبول ورته وای الله اعلى واجل بیا ابو سفیان چغه کړه ویلنا العزى ولا عزى لكم زمونږ عزا خدای دی نو ستاسو عزا خدای نشته دا عزا د دوی یو بوتو دا بندګي به کوله زمونږ دپاره عزا دی زمونږ مدد کوي نو ستاسو عزا نو نبی علیه السلام عمر ته اوس عمر جواب ورکړه که نه وی څه ووایم د الله پاکه پیغمبره نو نبی علیه السلام فرمایل عمر وایه چې الله مولانا ولا مولا لکم الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته جواب ورکړه بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته آواز وکړو نو بیا جنگ شروع شو صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافرو شکست ومونته کافر چې کوم راغلي هغه وتښتېدل لاړ میدان خوشی پاتې شو د نبی علیه السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دی ٹھیک شو او دا وینې پرې رابهیږي نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه راغی د نبی علیه السلام په مخ مبارکه چې کومه وینه را روانه وه که نه هغه په ژبه وڅټله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په ژبه باندې څټله اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده دا خو پلیته ده که نه بهیدونکې وینه پلیته ده دی خوړل جایز نه دي خو دا د نبی علیه السلام وینه مبارکه او د نبی علیه السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده نو سنان ابن مالک د نبی علیه السلام د مخ مبارک په پرې ژبه څټه او وینې ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک وینې ځمکې ته لاړ نشي نو نبی علیه السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای سنانه الله ستا دپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي تا ځان دپاره جنت واجب کو
بیا دا خبر خو مدینه منورې ته هم ورسېدو ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیه السلام شهید شوی دی مدینه منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه و رامنډې وخلې عایشه بیبي هم رامنډه وخي فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وهي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دغه رامنډې وخي را روانې دي چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه فاطمه رضی الله تعالی چې راغه د نبي علیه السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی نبي علیه السلام ته ناسته پرې مخ مبارک ور واچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی پاسې زرې هغه وسېزله هغې وسېزله او د هغې ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرېږي که نه اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېدي وي چې وینه ودرېږي هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي اسلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته به څه طریقه وباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبي اسلام د مخ مبارک نه دا کړی د خوب څنګه رابار کړي یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده بن جراح رضی الله تعالی عبیده بن جراح رضی الله تعالی راغی صحابه کرامو ته وویل دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ عبیده بن جراح رضی الله تعالی خو داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړۍ ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل دومره جوخته کړۍ د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلې وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده بن جراح دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو ته بهرحال هغه کړۍ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلې شوه بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبي علیه السلام سره که نه یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی بیبي و ما چې درته وسوي که نه دا د نبي علیه السلام همشکل صحابي و نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو ته دا بیبي را روانه ده نو په لاره کې ورته چا وی پلار دې شهید شوی دی دی وی انا لله و انا الیه راجعون دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه وی ماما دې شهید شوی دی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی ما خو وی چې پلار مې شهید شو رور مې شهید شو ماما مې شهید شو دا غم مې به را سره خاوند اوچتوي ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پې ډاډه خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې دا خپل تکلیف دی خاوند ته بیان کړي د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یوه سهاره موجود ده نو دې ته وي ماما دې شهید شو دی وي انا لله وی پلار دې شهید شو وي انا لله خو چې آخر کې ورته ویل شوي خاوند دې شهید شو دا کېناسته ویره دا غم خو اوس د برداشه بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکوم وایي جړل خو بیا یې وي نبي علیه الصلاة والسلام خو ژوندی دی که نه او نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی بیا وویل وي الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شو چې نبی علیه السلام ژوندی دی دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها دا په لار را روانه ده چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی دی وی الحمدلله بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی دی بیا وی الحمدلله وی زوی دې شهید شوی دی وی الحمدلله ثم الحمدلله خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وښیه نو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام له بوستی شو مخامخ ورته ودرېده وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو
دا د زنانو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و. په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بې دردۍ سره شهید شو. تاسو ما په تیر جمعه کې ویلي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وو وی تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و. وی کو دا حمزه ته مړ کو زما په د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزاد یې. نو دې حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دې نوم کې په نیزه باندې و شهید کو. نو دا هنده چې راغله که نه حمزه رضی الله تعالی عنه ولیدو نو چاړه یې راواغستله د هغه نه یې دا پوزه مبارکه کټ کړه، غوږونه یې ترې کټ کړو، شونډې یې ترې کټ کړې او دا سینې حمزه رضی الله تعالی عنه وشلوله او دا اینه یې ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه. نو دې په خوله کې هغه وانخته بیا یې راتوکول هم نه شو نو تېره یې کړه ده او بیا یو تار وی مال راوړی تار یې راوړو او دا اغزا دی په تار کې وبیړول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله. نن زما ارمان پوره شو. نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بې دردۍ سره شهید شو، ډېر په بې دردۍ سره. نو د ده خور را روانه وه صفیه رضی الله تعالی عنها. نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وی زبیره مور دې منه که چې رور له ګورې را نه شي، مور دې منه که رور له را نه شي ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی. صفیه منه که چې را نه شي. نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مورې مخکې به نه ځي. نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورته وکړئ لرې شه تاسو وکړئ چې ما منه کوئ، ما ته مې خپل رور وښایئ، ما ته خپل رور حمزه وښایئ. دې سیټ ته ووو چې ورته ویې کړو نو ده ورته شا غاړې واز وکړو وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ. صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه وی لاړ شه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي، هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم. وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي. نبی علیه صلات وسلام ته راغی زبیر رضی الله عنه زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم. نبی علیه صلات وسلام وفرمایي صفیې ته وایه چې راشه. چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي، دا به ژړا کوي، دا به فریاد کوي. وی زه چغې او فریاد نه کوم، زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو، زه پې فخر کوم زه ژړا نه کوم. نبی علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې. دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي. خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي، ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي، ځکه یې دفن کومه. او په ژړا شو نبي علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی. صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې. دو صحابه کرام دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عبدالله بن جحش رضی الله عنه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وایي په دې غزوه احد کې د عبدالله بن جحش رضی الله عنه ما پسې راغی ما ته وایي چې دې په اړه یو خبره کوم. موږ سیټ ته لاړو د عبدالله بن جحش ما ته وایي چې تم دعا وکړه زه به پې امین واما او زم دعا کوم ته به پې امین وایي. ښه ما ورته وایي چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي. سعد بن ابي وقاص وایي ما دعا غوښتله ما وایي چې الله چې سار شي که نه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم، هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم، چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ترې واخلم او راشم. عبدالله بن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین. اوس عبدالله بن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایې. ما وایي چې ښه. عبدالله بن جحش وایي چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم، هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم، چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي زه شهید شم. ما وایي چې آمین. وایي چې سار شو وایي چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه.
زه گزار کوم هغه گزار کوي، زه گزار کوم هغه گزار کوي. ستړي شو په جنګ باندې. په آخر کې چې مې توره واچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو، کافر مې مردار کړو. هغه توره مې ترې واخېسته، نیزه مې ترې واخېسته، اسلحه مې تر وسته را روان یم. وایي چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلېږي. په زړه کې مې وویل چې الله خو زما دعا قبوله کړه، خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي. ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي، ځکه چې تا هم دعا کړې ده. دې د کافر سره وړاندې وتې ګزارونه په یو بل کوي. آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کړو. صحابه کرامو داسې مینه وه د نبي اسلام او د شهادت سره یې دومره مینه ساتله، دومره محبت یې ساتو. بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل اوس کوم باقي صحابه کرام چې اویا صحابه کرام شهیدان شوي دي، اویا صحابه کرام شهیدان شوي دي. خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مسته، مسلمانانو شکست نه دی مونتی، شکست کافرو مونتی دی. ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونتی، میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونتی دی. میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي. ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي، د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي وو، خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي؟ د مسلمانانو نه. مړي د مسلمانانو نه زیات شوي. نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شوي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل قبرونه وکنئ. نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو. نو نبي علیه السلام وفرمایل دوه دوه درې درې په یو ځای دفن کوئ، دوه دوه درې درې یو ځای دفن کوئ. دارنګې دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه، او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي، دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام. نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه درې درې څلور پکې دفن کوئ. وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دی. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي و کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بله جوړه به بیا نه اغوسته. دومره د په ناز او په نخرو ژوند تېرو. د به هغه عطر استعمالول که نه چې په یو کوڅه به تېر شو دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تېر شو. دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی، ځکه د ده خوشبویانې به په لار وي، ده به داسې خوشبو لګوله. خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو. چې راغی بیا ورسره هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو که نه او د ده الله شروړی شو، نبي علیه صلات وسلام ته مخې ته کېښوده شو، د نبي علیه سلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به یې دوباره نه استعمالوله. وی د الله پاکه پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی. وی اوس څه مسله ده ورته؟ وی د الله پاکه پیغمبر کفن یې نشته دی، کفن یې نشته دی. نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو، نو چې هغه پې خور شو، نو چې سر یې ولا پټو خپې ښکارېدې، چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په دې خپو ولا واښه واچوئ. حمزه رضی الله تعالی عنه خور دوه کفنونه راوړو، دوه څادرې راوړي. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی زما تره په دوه څادرو کې کفن مه ورکوئ، ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو. نو د الله پاک پیغمبر ای دوه څادر دی، یو غټ دی یو وړوکی دی. نو څادر یې د چا وي؟ حمزه رضی الله تعالی عنه خور یې راوړي دي که نه. خو نبي اسلام کې دومره انصاف و، وی خسڼه یې واچوئ، خسڼه یې واچوئ. نو چې خسڼه یې واچوله په خسڼې کې د حمزه رضی الله تعالی عنه وړوکی څادر راوختو، هغه ډبل شهید راوختو. نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی عنه خور شو، وی د الله پاک پیغمبره څه وکړو چې سر یې پټو خپې ښکاره کېږي، چې خپې پټو سر ښکاره کېږي، څه وکړو؟ نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر وله پټ کړه په خپو وله واښه واچوئ. د نبي علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی درې درې او څلور تنه په یو لحد کې ږدئ. وی د الله پاک پیغمبره قبلې طرف ته کم یو ږدو؟ نبی علیه السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادوي هغه ړومبې قبلې طرف ته ږدئ. چاته چې د قرآن حصه زیاته یادوه تاسو ته پته ده هغه قبلې ته ړومبې ږدئ، بیا پسې بل ږدئ، بیا پسې بل ږدئ. د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی. په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو. غرض مې دا کو چې الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي، ټول مونږ غزوه احد هلته کې احد مقام ته هر مسلمان ځي. بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده، جنګله تې تاوده. زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم. ما دلته کې د نبي علیه صلات وسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه په غونډکۍ ودرېدم داسې
او چې ومې کتل د مسجد نبوي نارې ښکارېدې مخامخ دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه نو چې دلته به مسلمانانو دا قیامت راغلی وي دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل بهر حال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بې دردۍ سره شهیدان شو غرض مې دا کو مقصد مې دا دی چې دا اسلام موږ ته په مفتو کې نه دی راغلی دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی جابر رضی الله تعالی نبی علیه السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی غمزده به ګرځېدو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده هغه ته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو یو خو هغه غم دی بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده یو بل ته مې د پلار غم خفه کوي بل ته د کور ذمهوارۍ دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو وی جابره ته ولې خفه کېږې ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براح راست خبرې وکړې براح راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي ستا پلارو سره براح راست خبرې وکړي نو الله ته نه تپوس وکړو عبدالله څه دې پړه ارمان دی نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه بل ارمان یاد کا بری پوره کم خو دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي نبی علیہ السلام مخې ته کېښودو چې نو ویښته یې لانده دي اوبه ترې نه څاڅي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ فرشتې غسل ورکوي دا ولې څه چل دی نور خو هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي دله خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي کور کې وله د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی وو نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دی ما سره په کمره کې وو مونږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی وو لامبر یم نو دغه شانتې وتی دی نبي علیه السلام وفرمایل وی ځکه ولې فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی چا دې ته نه دي کتلي چې زما د واده ړومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلي چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلي زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوې دي نن امت قرباني ورکولی شي نن زه هغې زنانه چې هغې پې پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم فاطمې وایي زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي علیه السلام لور غټه دا کونړی ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ګیره مه خرئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي داسې خبرې دي کاش چې موږ د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خپه په دې شو شپې له تازه جامت کړی وي سار له مړي کفن کې مخ پروت وي ګیری په مخ باندې نه وي فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتي وایي د رسول الله امتي ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتي منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبي علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبي علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندګي په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي
ذلیل په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي د هغه د سیرت نه یو خبر. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي.